د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او د برکت نه ډک سیرت د هغه بیان شروع او د دې د موږ رسیدلیو د امام ابن قیم رحمه الله د مشهور کتاب زاد المعاد دغه کې اقسام دی وਹੀ ذکر کېدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا درویش کاله کې الله رب العالمین په کومه طریقې باندې وਹੀ وکړه دی وਹੀ قسمونه ذکر کېدلو قرآن او حدیث په دې اوو طریقو باندې تقریبا راغلي مونږ یو طریقه ذکر وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب کې الله رب العالمین خبره واچوله او ذکر کړل دا دی وਹੀ یو قسم دویمه ذکر وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه الله رب العالمین ملک راولګ پسترګو بنشو لیدلای او خبره به ته زړه کې واچوله چا ذکر او حدیث رسول الله فرمایي ان روح القدس نفث في روعي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ماته روح القدس په دې زړه کې دا واچوله هغه خبره دا ده چې ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها یو نفس نمرې ترغه چې خپل رزق د پوره کړی نوی دنیا او دریم دا چې کله به جبرئیل علیہ السلام راغلو د وسړي په شکل کې اکثر به د دهیت الکلبی چې دا یو خاصه صحابي و داغه په شکل کې به جبرئیل علیہ السلام راغلو او کله به د عام باندې جی په شکل کې راغلو دا دریم قسم دی وਹੀ و الله دا وਹੀ په دې ذریعہ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراولې نو څلورم ازاده چې کله به جبرئیل علیہ السلام په خپل شکل باندې نبی صلی الله علیه وسلم ولیدل لکه دا ذکر او مخکې ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام په خپل شکل راښکاره شول رسول الله صلی فرمایي دا غشپک سو وزري او د اسمان دا کناري پټې کړې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انك رسول الله حقا وانا جبريل تد الله رښتینی نبی او زه جبرئیل علیہ السلام دا څلورم قسم دی وਹੀ و په دې طریقې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وਹੀ راتله او دا په ژوندۍ کې صرف دوه کارات شي وداس نو پینځم دا ورونو چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ته وਹੀ راغله دی غنټۍ او د دې ګړنجي د आवाज او د ټنګار په شکل کې براغله حارث بن هشام امام بخاری رحمه الله ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړو یا رسول الله کیف یاتیک الوحی اې د الله رسول سلام تا ته دا وਹੀ الله سره ګرالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړو چې احیانا یاتینی مثل سلسله الجرس ما تکل الله کله کله دا وਹੀ دا سره لګي لکه د کډنجی یا د جرس د شړنګار په شان او دغه وਹੀ چې دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت و ډیر درنه و په نبی صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي هو اشده علی دا په ما باندې سخت وਹੀ و دا ډیر درنه و په ما باندې بلکې د مور عائشہ رضی الله فرمایي چې سخت یخنی و د یخنی موسم سخترین او شدید یخنی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څه وਹੀ شراغله وان جبینه لا يتفسد عرقا نبی صلی الله علیه وسلم دا تندینه به خلوت ساج کی والو ډېر زور دی وجنا زکه دا وਹੀ ډېر درانه دا ورونو الله قران کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر درانه خبره درکو دا قران دا وਹੀ دا ډېر درانه دا آسان نه ده نو کله کله په دې شکل چې دا جرس دی کړنګار په شان دی لکه دا هغه چې وی او زنجیر وی او پکانی باندې یو کو ټنګار شانتي کوي دغه شرنګار باندې نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقې به وایي نو دا دی وਹੀ بل قسم او کله کله نبی صلی الله علیه وسلم یو قدام شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اسمانونو ته الله کې جوړ هغه دې کې ته الله وਹੀ کړي لکه دا منځونه شدید دی وਹੀ الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته په اسمان کې دا وਹੀ دا دی وਹੀ قسم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله منځونه ویل حدیث کې ذکر رسول الله فرمایي زپ موسی علیہ السلام باندې واپس راغله موسی علیہ السلام راته وی چې الله څه دې ما ته چې منځونه الله را نو نبی موسی علیہ السلام ته وی چې راجع ربک محمد صلی الله علیه وسلم خپل الله ته واپس ورشه
فإن أمتك لا تطيق ذلك تا امت دې زور نه برداشت کوي چې 50 منځونه او نن دا بالکل ښکارا خبره ده چې 15 منځونه دي ډېر مسلمانان پای کې څومره سستی مونږ کوو نو کدا 50 منځونه وای بیا موسی علیہ السلام دا وی نبی صلی الله تعالی الله رب العالمین کم کړ بیا راغله موسی علیہ السلام بیا ته جلال شو واپس اته امت دې بوج نشي برداشت کوي نو چې کله 15 پاتې شو موسی علیہ السلام ته چې راج ربک محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی لاړ شه فإن أمتك لا تطيق ذلك ته امت دې زورم نه برداشت نو موسی علیہ السلام چې دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل استحییت ربی نور ما ته حیا راځي دی الله نه چې خدمه امتی به وي او دې 15 منځونه هم لکه 40 غنټې په د باندې تیر شي او دې به دا دومره لږ ساعت هغه به دې مستم نه وي 15 اوقات باندې نو ما ته د الله نه حیا ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې نه حیا ورتله چې دې نه یو کم کې بس نور نبی صلی الله علیه وسلم چې ماته استحییت ورته نو 15 منځونه پات تام دې وਹੀ یو قسم شپږم قسم دې وਹੀ دا او وم قسم ابن خیم رحم الله دا ذکر کړی دا چې کله برای راست خبر الله کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دا سورہ نجم کې فرمایي فاوحى الى عبده ما اوحى دا برای راست خبره دیکھیں پمینس کې ملک دغه ذریعہ واسطه هغه نشته د برای راست او دا الله کوي انبیاء علیهم السلام سره لکه موسی علیه السلام سره الله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خبر کوي نو دا دی وਹੀ اقسام په دې طریقې باندې دی وਹੀ دا سلسله را شروع شو قران او حدیث په دې طریقې باندې الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم تربیت شروع کړل ورونه دا څومره خاصه او مزیدار تربیت ده چې الله د رسول الله صلی تربیت کوي او نبی صلی الله علیه وسلم د امت د مو ته تربیت کوي موږ څومره زیات خوش نصیب یو چې موږ برای راست خو د الله انبیاء علیهم السلام ته موږ د مغه وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې کوم وحی کړي هغه را ورسوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وحی الله ور کړی دا عائشہ الله فرمایي چې کچا تاسو ته وایي چې بده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پټواله کړی نو دا به درو وي کچا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بده کې بل فرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کولای نو دا به نبی صلی الله علیه وسلم پټ کړی وای چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کوي چې تا ته الله زینب هغه په نکاح باندې دی هغه په نکاح باندې الله تعالی دیر کړل دا انتهایی درانه و په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د عربو رواج ما تول چاغوی به متبنا خزا هغه خپل سکن ګور غنل یاګه اس کبه نکاح ګناه غنل او بد به غنل دا رسم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله ختم کړ فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا تكون على المؤمنين حرج چې مؤمنانو نه د حرج لري شي الله په نبی باندې نو دا به پټ کړي وای نا نبی صلی الله علیه وسلم په وਹੀ کې پټواله هغه نه ده کړي وਹੀ را شروع شو نبی صلی الله علیه وسلم بیانول د امت تربیت کول بیا ورونو دا نبی صلی الله علیه وسلم زندگی چې ده د نبوت نه بعد دا غټو دو حصو ته تقسیم ده یو د مکی دور ده او یو د مدینی دور ده خو د مکی دور ده ټول تکلیفونو نه ډاکو ځکه د عربو خلکو ته هغه ته د پلار نیکنه خلاف خبره کول دا هغه ته مرخ کاری ده او خپل طریقه پر خودل هغه ته مرخ کاری ده نو نبی صلی الله علیه وسلم لس کاله دا په مکی کې د الله د دین دعوت کول او دیار لس کاله بیا مدینه کې خدا د مکی دور دا د سختوي دور او الله انبیاء علیهم السلام باندې دغه امتحانات سختۍ د څه لپاره راولي چې هغه درجه اوچت شي لکه حدیث کې ذکر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء د ټول نه زیات سختۍ الله په چا راولي الانبیاء په انبیاء علیهم السلام باندې ثم الامثل فالامثل بیا چې څوک د نبیانو په شاته وي یا غوي زیات مشابهت کوي دا غوي باندې تکلیفونه د دنیا د ډېر راځي دی باندې ځان یو سوال راځي چې څوک نیږي په کار چې باغړو تکلیف نه راځي په کار د تکلیفونه صرف د الله په نافرمانو راتلای په ګناګارو باندې په نیک سړي باندې تکلیف نه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټول نه زیات تکلیفونه چې الله راولي په انبیاء المسلم بیا چې دا غوي په شان دي رسول الله فرمایي یقتل الرجل على حسب دینه
یو سړی باندې چې ازمایش راځي نو څنګه راځي دغه د دین برابر دغه دین ته الله ګوري دغه زړه ته الله ګوري دغه یقین ته الله ګوري دغه مطابق په الله باندې راځي نبی صلی الله فرمایي فإن كان في دينه صلبا کدا سړی په یقین کې په دین کې مضبوط دا او کله کدا د الله په دین باندې نو نبی صلی الله فرمایي اشتد بلاؤه د تکلیف او د پریشانی د امتحان هغه هم لږ درون بیا راځي په دبانې د انبیاء علیهم السلام باندې وان كان في ديني خدا څه دا دی وجه نه چې الله دوی ته سزا ورکوي دا دې مثال لاس ته ورونه لکه دا زرګر ته چې تلاړ شي نو زرګر یو سخت پټي وي دی اور هغه ته کالي ورواچ بیا په اور کې چې دا خو ویلي کی د دینه بعد راوي بیا ته سټک ورسي خپل سټک پاره ټکوي د دې دا مطلب نه وي چې دا زرګر دی سرو زرو ته غوسه شوی دا اولی په اور کې وسوله بیا یې په سټک باندې ټکوي دا مقصد نه دا نه دا زرګر دی دینه یو داسې شی جوړوي چې هغه د کومې زنانه اچولې وي نو خلک هغې ته بیا پسخېږي چې دا خو ډېره بختوره ښځه ګوره پلانکی شی ده پلانکی شی ده نو دا مقصد نه وي دا زرګر چې دا د دینه یو قیمتي څیز جوړول غواړي دغسې دا مصایب د دنیا چې ده دا چې په چا باندې راځي نو دا مطلب نه ده چې دی د الله ناخوښه ده نه الله دنه یو قیمتي څیز جوړول غواړي دی الله درجه اوچتول غواړي او نبی صلی الله فرمایي وان کان فی دینه رقه که یو سړی په دین کې لږ کمزوره ده یقین کمزوره ده نو حوین علیه بیا په الله ازمایش چې راولي آسان ولي لکه مونږ کمزوري خلک نو یا تبه مو ولسي یا بل بیماری راشي یا بل تکلیف راشي خو سخت تکلیف د هغې نه مؤمن سړی چې د ایمان مشتار او یقین کمزوره ده هغه الله تېنه په ډډه ساتي وجه دا ده چې خراب نشي دین پرې نه دی قرآن کې سورہ حج کې الله رب العالمین بعض خلکو مثال ذکر کړی ده الله رب العالمین فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض خلک د الله عبادت کوي په ډډه باندې په شک باندې سرسری طور باندې د الله په دین باندې روان الله رب العالمین فرمایي فإن أصابه خير اطمأن به کدته خوشحالي راشي په د باندې صحت وي خوشحالیانی وي راحتونه وي مال وي دولت وي اسباب وي اطمئن به خپ دین باندې کلک خود دیندار والله فرمایي وان اصابته فتنه کده باندې یو تکلیف پریشانی او غم ازمایش راشي ننقلب على وجهه بیا دینم پرې کې بیا دین تم خبره کوي مړه مونږ الله لیدل یو الله باندې اعتراضات الله فرمایي خسر الدنيا والاخره چې د الله دین څوک پرې دي دنیا هم تاوان شو آخرت مذالک هو الخسران المبین دا ډېر ښکارا نقصان دا الله دا خلک ذکر کړي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به که خیر وي ته ورسېږي خوشحالي نو بیا خو د ټولو نه زیات دیندار او که لږ تکلیف راشي نو ننقلب على وجهه بیا دین نه پرېږدي بیا دین باندې پسې خبرې کوي الله فرمایي خسر الدنيا والاخره الله دا ورونو موږ داسې سوچ نه وساتي که دنیا کې زندگی ده دنیا دارالامتحان ده یو تکلیف راشي موږ به دا سوچ کوو چې ان شاء الله په دې کې به موږ ته الله خیر اجر برا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چا مړ وشو هغه ته به دا کلمات وي اعظم الله اجرک الله دې تا اجر ډېر نو تکلیف باندې به دا سوچ کوو چې دا به الله طرف یو امتحان وي الله به ما درجه دي دا ډېر غټه مرتبه نو دنیا کې الله داسې نه کوي چې یو سړی د بالکل پر راحت باندې ژوندګي تیر کړي او بے فکر ژوندګي دي بے غم ژوندګي دي او بیا ډایرک الله جنت هم بول نه دا د الله قانون نه ده قانون دا چې الله څنګه امتحان راوړي بلال رضی الله عنه چې کله کافرانو ونیو او په دې تودو شګو کې وي سملول غټ غټونه وي په باندې کې خو نو دغه आवाज کوي چې احد الله یکی یو ده نو چا وي ته وي د کافرو کې چې دا کوم आवाज ته کوي چاته نو دا دې موږ ته اخلاص کیږي هغه ته وي چې ما الله په دې قادر ده خو دنیا کې ګوره چې کله یو سړی معمولی شان دی وبو غړای او منګای اخلي نو هغه داسې لګوټنګوي چېرې دا سورای خو نه ده کنه دا ټنګول دی ورونو الله نه به عافیت غواړو
امتحانات باندې غوړ چې الله په موږ تکلیفونه راوړي دا څه باندې وي اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي عافیت بده الله نه غوړو خو کچیرته بل فرض راغلی یو تکلیف نو بیا به الله نه د صبر او استقامت دعا غوړو الله نه به اجر دعا غوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې امتحانات شروع شو د مکه بیا د مکه دور چې دا درو درجو ته د مکه د لس کاله تقسیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت مکه کې دا بیا درو حصو د تقسیم ده علماء تقسیم کړه یو 3 سنوات 3 کلونه چې دي دا پټ دعوت شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاته ښکارا په حرم کې دعوت نه کول په منبر باندې نه ودرېد پټ دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کال چلو یو ته دعوت یو سره خبره او دا بهترینه طریقه د دعوت دورو دا نه چې یو سړی په یو حق خبره باندې پوښي او سبا ته په چوک کې بیا ویل نه د دعوت طریقه دا ده چې تاول پټ پټ کار وکا انفرادي کار وکا چې کله ملګری تیار شي نو ان شاء الله بیا به تا ملګری وي تا خبرو بیا د ډیرو خلونو راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقې باندې دعوت کول 3 کال نبی صلی الله علیه وسلم یو سره ملاو بل سره ملاو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت هغه ثمره بیا ورسره بیا شروع شو نو 3 کال نبی صلی الله علیه وسلم پټ دعوت کول د دې لپاره چې څنګه افرادی قوت ملګری دا تیار شي او بیا به دغه نه بعد دا خبر ډیریږي 3 کال نه بعد دا نبی صلی الله علیه وسلم تر لسو کال ور څلورم کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم خبره بیا ښکارا کړل بیا نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې عام دعوت کول چا سره به ملاوي ده دا و سره وی دی الله د توحید بلکې کل عام خلق ته یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلق لا اله الا الله یو تفلحوا کامیاب بشو کا کامیابی غواړو د الله توحید ومنو د الله دی اولی مسره تر لسو کالو پورې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره شروع مکه کې د نن بار نه بلګ لګ خلک شتراو او مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت هغه 3 کالو لسو کالو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعوت هغه شروع نبی صلی الله علیه وسلم چې لس کاله پوره شو د لسو کالو نه بعد بیا نبی صلی الله علیه وسلم دعوت د عام خلکو ته د خطونو په ذریعہ سره ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کې روان دي نبی صلی الله علیه وسلم بادشاہانو ته خطونه شروع کړلو او امیرانو ته خطونه شروع کړلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا صرف تر مکه پورې نه و بیا عام خبره شروع شوله او ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت ثمره میوه چې کومه شروع شوله ان شاء الله باغنده جمعه کې بیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې خلکو خبره ومنه دا ملګرو دوستانو کې خلکو خبره ومنه غلامانو کې خلکو خبره ومنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خلکو منل شروع کړل او د دعوت ثمره او میوه هغه شروع شوله ان شاء الله باینده جمعه کې بیانو بتوفیق الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين